د موسی علیه السلام په وخت کې راځي و یو کس دا ډېر سخت ګناهګار و دا خلک یې د ده د شر څخه تنګ شول ویستل زره د کلي وباسي کوم وخت چې د کلي وایستې دې کس ته ځان ډېر شرمنده ښکاره شو چې استا قریبان وه استا تربرونه وه استا شناخته خیل وه هغوی ګرده ته د کلي وباسل ته نه څه کوې ډېر ناامیده شو کله کله سړی ناامیده کېږي تېز باندې مداخلات شاید نه کوي ډېر ناامیده شو باره د خپل رب ته خواست وکړي چې زما ربه ورور وایستم د کوره تربور د کوره وایستم کلیوال د کلي نه وایستم علاقې والا د علاقې نه وایستم پر دنیا بل دوست نه لرم ټول راسه بې دوسته شوه لا زما دوست خو ته څه یې د زه ګناهګار یم که زما په بخښلو باندې ستا په خدایي یا ستا په ملکیت کې کمی راځي ما مه بخښه که زما په عذاب باندې ستا په ملکیت کې ستا په باچایي کې زیاتوب راځي ما ته عذاب راکړه لیکن دا ښکاره خبره ده لا چې ما معاف کړې ستا په خدایي کې کمی نه راځي لا چې ته ما ته عذاب راکړې ستا په خدایي کې اضافه نه راځي لا ما معاف که ما معاف که دا کلمې چې ویل مړ شو چې مړ شو د الله جل جلاله موسی علیه السلام ته پیغام راوستو او دا یې ورته وفرمایل موسی علیه السلام ته یې وفرمایل ان ولیا من اولیائي حضره الموت فاحذره واغسله وصل علیه سبحان الله زما یو ولی دی زما یو دوست دی هغه ته په سارا کې مرګ راغلی دی ورسره پورته یې که ورسره غسل ورکه ورسره د هغه سره معامله د تدفین او د تکفین معامله ورسره وکړه دی شخته او زما بندګانو ته دا هم ووایه که څوک د ده په جنازه کې حاضر سو چې هر څومره ګناهګار یې زه بخښم موسی علیه السلام ډېر په تعجب کې سو چې دا به کوم لایق وایي دی چې رالې هغه ګناهګاره بنده و چې هغې د کلي شړلي وخ خدا کلیوال چې راغله دا موسی علیه السلام ته تاسو وایي دا خو موږ د کلي وشړئ وایي موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی ویل ای زما بنده ای نبی دغه کس ما ته دا رقم الفاظ ویل دا رقم ویل دا رقم ویل زما د خدایي سره دا مناسب دی چې زه دنه یې وبخښم او ای موسی واوره اوس خو ده یوازې د ځان دپاره توبه وایستل د ځان دپاره که یې د ټولې نړۍ دپاره توبه وایستلې وایي الله وایي ما د هغوی په حق کې مقبلوه زما رب دومره مهربانه دی زما نه ته چې ګناه کوې ولې رب نه یادوې صحیح دی ورځ دې ګناه کړې ده توبه وباسه داسې وخت به راسي بیا به ستا دپاره موقع نه وي ستا دپاره به دا موقع نه وي چې ته مغفرت وغواړې مړ به یې سکرات د موت چې راسي د مرګ سکرات بیا به سړی ارمان کوي واه خدایه واه کشکې مې توبه ایستلې وه کشکې هر ماښام بېدېږې د الله تبارک وتعالی دپاره 4 رکعاته نفل وکړه لا نن ورځ مې ګناه کړې ده قصدن مې نه ده کړې راسه شوې ده زه پښیمانه یم ما معاف کړه الله تبارک وتعالی به دې ضرور معافوي قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله زما هغه بندګانو زما بندګانو ته وایه نبي علیه السلام ته الله وایي قل ورته ووایه یا عبادي دا د ټولو د محبت لفظ دا دی الله خپل بندګانو ته اسمایي لکه موږ ځای زما زویه ورته څنګه خوشحاله شي الله خپل بندګانو ته وایي یا عبادي زما بنده کم بنده چې تا پر خپل ځان باندې ظلم کړی دی ګناوې دې کړی دی لا تقنطو مه نا امیده کېده زما د رحمت څخه مه نا امیده کېده ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله به ستا ټول ګناهونه په یو پلا در وبخښي الله داسې مهربان